هر پروژه یو سایکل لري. سایکل دوران ته ویل کیږي. پروژه باید شروع شي د یو ځای نه، پروژه تطبیق شي، د تطبیق په جریان کې باید د هغو څخه نظارت او ارزیابي وشي یا د کنټرول مرحله ده، او په آخر کې باید پروژه ختمه شي. نو د پروژې د دوران چې دی د 15 سټیپونه لري. یو د انیشیشن فیز دی، یو د پلانینګ فیز دی، د امپلیمنټیشن فیز دی، او بل د مانیټورینګ او کنټرول فیز دی، او آخري فیز چې دی د کلوزینګ دی. که چیرې د تاسو پروژه په انیشیشن فیز کې یا په اولی مرحله کې سم هدف مو نه وي ټاکلی، ښه پلانونه مکمل نه وي ورته مطرح کړي، او هغه نهایي نتیجه مو سمه نه وي برنامه ریزي کړي، تاسو نشئ کړلی چې پروژه په بریالیتوب سره پای ته ورسوئ. نو تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو د پروژې د شروع څخه مخکې یا د انیشیشن په فیز کې ټول شیان ورته تکمیل کړئ، او وروسته بیا ولاړ شئ د پلان مرحلې ته، تطبیق مرحلې ته.